بغلان ولایت کې د سکرو د څلورو کانونو یو شمېر کارکوونکي او انجینران دلته په اعتراضي ډول سره راټول شوي او شکایت کوي چې د شمال د سکرو تصدۍ د څلورو کانونو لسګونه کارکوونکي له دې امله بې برخلیکه کړي چې غواړي د ازموینې له لارې فني او غیر فني کارکوونکي په دندو وګماري. 25 نفر انجینر اونجا فعالیت میکنه، کار میکنه، اما اینا تشکیل 25 نفر انجینر در 2 نفر انجینر آورده. 2 نفر انجینر نمیتونه که از معدن بازرسی کنه، معدن بررسی کنه. هر انجینر در بخش خود وظیفه داره. انجینر حفریات داریم ما، انجینر استخراج داریم، انجینر تهیه و تکنیک ایمنی داریم، انجینر جیولوژی داریم، انجینر مارکشدر داریم. یک انجینر نمیتونه که از رشته استخراج فارغ شده باشه بازو بره وظیفه جیولوژی پیش ببره. که دولت یا حکومت مرکزی در قسمت سرنوشتی کارگر و در قسمت سرنوشتی زمینه کار برای کارگر فراهم نیست و تعداد کارمندای به حال هم که تنقیص کنه طبیعی است که یک بحران به وجود میاد. وقتی که تا الحال این تصدی را پیش بردیم با می شیوه و کار حال چی ضرورت است که باز دیگه امتحان میگیرن و کاری را در اونجا گویا میخواین کارکنای تازه کار را در اینجا وارد بسازن و ما را تنقیص بکنن که این کار نادرست است. از هر لحاظ این برای پرسونل تصدی پذیرفتنی نیست. د بغلان د سکرو د څلورګونو کانونو فني کارکوونکي او انجینران وایي چې که زر تر زره دوی بیرته په کانونو کې کار پیل نه کړي امکان شته چې په کانونو کې شته ګاز ورلګېدنه رامنځته کړي او کان چاودنه وکړي. د سکرو د کان کارکوونکي وایي چې که په کانونو کې هر څه راپېښېږي مسؤلیت یې د شمال تصدۍ پر غاړه دی. ده سال در اونجا مادن کار کردم و مادن که تحت پوشش تصدیق سوال سنگ هستن دیگه کار صورت نگیره مادن به می حالت خود احتراق ناقص صورت میکنه بخش فنی تمام دعای زغالی از بین میره در میگیره که یک پیسه بسیار گزاف ضرر داد تا طبقات توسعه خاموش بسازیم. یک فاجعه بسیار بزرگ به دولت است و به بدنی وزارت توجه ونسی مادن زر په زر باندې په یو حادثه سره مخامخ کیږي. مادن کې څه غاز وجود لري، په مادن کې څه اور وجود لري. که مادن ته وارسی ونسی هر ورځ حالت انجینران بازرسی ونه کی حالت یو حادثه خدای نه خواسته مخ کیږي چې حالت به بیان حکومت کولای شي هغه مخ ونسی او نه من کولای شو چې مخ ونسو موږ د دې تنقیص سره مخالف یو او د حکومت نه غواړو چې زر تر زره د موضوع ته رسیدګي. د سکرو د کان کارکوونکي د پریکړه لیک په لوستلو سره له اړوندو مسؤلینو او مرکزي حکومت څخه غواړي چې زر د څلورګونو کانونو د کارکوونکو برخلیک معلوم کړي. هر کدام از کارکنان تصدی زغال سنگ شمال و معادن چارگانه سالهای متمادی را در این نهاد با کمال وطن دوستی و حسن صورت در شرایط‌های دشوار ایفای وظیفه نموده است. بنابر آن از مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با درک دوراندیشی و مسلط به ابعاد مختلف حکومتداری که دارند رجامندیم که به مطالبات قانونی ما رسیدگی کرده و به مراجع زیرفت هدایت مقتضی را اصدار نموده و بر ممنونیت ما بیافزاید. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو بغلان ولایت کې د شمال تصدۍ نظر هم د ځان سره ولرو خو د زیاتو هڅو سره د نظر په اخیستو بریالي نشو. یاد د دوی چې وړاندې د شمال تصدۍ مسؤلینو ویلي و چې د کارکوونکو د برخلیک په اړه د مرکز پریکړې ته په تمه دي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.